بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د نن ورځې درس دی errors in accounting. په حسابدارۍ کې تېروتنې او یا اشتباهات او غلطیانې. ګوري what is an accounting error. په accounting کې error یا اشتباه څه ته ویل کېږي. An accounting error is an unintentional mistake made while recording transactions. ګوري په حساب کتاب کې تېروتنې یا اشتباه دې ته ویل کېږي چې کله موږ او تاسې یو ترانزیکشن ځان سره لیکو خو په غیر قصدي ډول باندې هغه اشتباها زموږ سره غلط ولیکل شي، غلط یې موږ ریکارډ کو. مثلا د یو حساب دی، یو اکاونټ حساب دی، هغه بل اکاونټ پسې واچو، یا د یو شخص سره زموږ او ستاسې حساب کتاب د هغه بل شخص پسې واچو، خو دا به ان انټنشنلی وي، یعنی په غیر قصدي ډول باندې سهوا تاسې دغه کار کوئ او ریکارډ تاسې ته غلطیږي، نو دې ته اکاونټینګ ایررز ویل کېږي. او دا طبیعي خبره ده چې کله تاسې حساب کتاب د یو بزنس، د یو دکان، د یو شرکت مخ ته وړئ نو دا غلطیانې طبیعي خبره ده دا پکې وي. Importance of understanding errors. دغه د اکاونټینګ ایررز باندې باید موږ او تاسې ځان پوه کړو، ځکه دا ډېر با اهمیته ده. که په دې باندې موږ ونه پوهېږو نو زموږ او ستاسې حساب کتاب به شفاف نه وي او غلطیانې به پکې زیات وي او ټرسټیبل به نه وي. ګورې اهمیت یې په دې کې دی to ensure accurate financial reports. که چېرته زموږ او ستاسې په حساب کتاب کې اشتباهات زیات وي نو موږ او تاسې درست مالي راپورونه به خپلو آمرینو ته نشو وړاندې کولی، ځکه حساب کې غلطي وي. دوم to maintain trust in accounting records. کله هم چې زموږ او ستاسې په اکاونټینګ کله ترانزیکشنونه موږ او تاسې ریکارډ کوو نو دا به خپل اعتبار هم بیا ونه لري، ځکه چې شفاف نه وي او موږ او تاسې شفاف حساب چې کله ونه ساتو نو طبیعي خبره ده هلته شک پیدا کېږي او هلته حساب کتاب کې ستونزې پیدا کېږي او خپل اعتبار هم دغه زموږ او ستاسې حساب کتاب د لاسه ورکوي. اما باید اوس په دې باندې پوه شو چې دغه ټایپس اف اکاونټینګ ایررز دغه څو ډوله اشتباهات دي چې ممکن زموږ او تاسې سره په فاینانشل منیجمنت کې او یا هم په حساب کتاب کې زموږ او تاسې سره کېږي. 4 نوعه تېروتنې معمولا زموږ او تاسې سره څخه په اکاونټینګ کې ترسره کېږي. یو ته چې دی ایرر اف اومیژن ویل کېږي یا د هېرېدو تېروتنه. دوم ته هم ایرر اف کمیشن ویل کېږي، د اجرا او یا د ارتکاب تېروتنه ورته ویل کېږي. دریم ټایپ چې د هغه ایرر اف پرنسپل دی، د قاعدې تېروتنه یا هم اصولي تېروتنه. او 4م ټایپ چې دی کمپنسیټینګ ایرر ده، د جبران تېروتنه یا جبران کوونکې تېروتنه. نو دا ټول موږ او تاسې سره 4 نوعه ایررز یا اشتباهات دي چې ممکن کله موږ او تاسې اکاونټینګ یا حساب کتاب ترسره کوو نو دا ایررز احتمال لري چې زموږ او تاسې څخه وشي. لومړی بری شو دا به تشریح کړو چې ایرر اف اومیژن څه ته ویل کېږي. ګورئ دغه ایرر اف اومیژن چې دی دې ته ویل کېږي چې کله هم موږ او تاسې په خپل بزنس شرکت کې یو معامله ترسره کوو اما په مطلق ډول زموږ څخه هېرېږي او موږ او تاسې هغه چې دی ژورنال کې نه ریکارډ کوو، یعنی مکمل ریکارډ نه پاتې کېږي. فرض که موږ د 50,000 افغانیو فرنیچر خپل شرکت ته اخلو اما دغه ریکارډ یا دغه ترانزیکشن یا دغه معامله چې ترسره شوی بیخي قطعا موږ او تاسې ژورنال کې نه لیکو او د ریکارډ نه پاتې کېږي. دغه ډول اشتباهاتو ته یا د هېرېدو اشتباهاتو ته چې د ایرر اف اومیژن ویل کېږي یا هغه اشتباه چې موږ او تاسې په بزنس کې ترسره کېږي خو موږ نه هېرېږي، موږ یې ځان سره نه ثبت کوو. ورپسې هم موږ سره ایرر اف کمیشن دی. ګورئ ایرر اف کمیشن چې دی دا when a transaction is recorded but with incorrect amount or in the wrong account. ګورئ ډېر واضح خبره ده. ایرر اف کمیشن هغه اشتباه یا هغه غلطي ته ویل کېږي په حساب کتاب کې چې موږ او تاسې یو ترانزیکشن ریکارډ کوو، ولې غلطي ریکارډ کوو. فرض که د 15,000 په ځای موږ نه ریکارډ کېږي 6,000 او یا هم غلط اکاونټ کې ریکارډ کوو، لکه د یو اکاونټ پیسې په بل اکاونټ کې لیکو، یا نو په دې توګه موږ نه اشتباه وشي. چې کله اشتباه وشي نو دې ته هم ایرر اف کمیشن ویل کېږي. انشاءالله وروسته سلایډونو کې ما یو څه مثالونه هم ورکړي چې بیخي دا موضوع تاسو ته روښانه شي. دریم هم موږ سره ایرر اف پرنسپل دی، د قاعدې اشتباه یا اصولي اشتباه. when accounting principle are violated, capital expense treated as revenue expense. ګورئ
لکه څنګه چې تعریف کې لیکل شوی دی دغه اصولي تیروتنه هغه تیروتنې ته ویل کېږي چې دغه د اکاونټینګ رولز نه دي دا موږ او تاسې وایلیټ کړو د دې څخه موږ او تاسې خلاف ورزي وکړو نو په دغه صورت کې چې دی موږ او تاسې سره ایرر اف پرنسپل ایجادېږي لکه موږ او تاسې سره یو حساب دی یا یو ټرانزیکشن دی چې هغه ایکسپنس دی ولی هغه موږ اشتباها د ایکسپنس په ځای انکم کې لیکو او یا هم ایکسپنس دی هغه فرض مثال موږ اخلو ریوینیو کې لیکو یا ایکسپنس دی سیلز کې لیکو لکه مکمل موږ او تاسې هغه د اکاونټینګ رولز موږ نه وایولیټ شي هغه مین 15 اکاونټونه چې دي هغه موږ په نظر کې ونه نیسو او یو ریکارډ راواخلو ایکسپنس فرض که په انکم کې ولیکو انکم چې دی په سیلز کې ولیکو سیلز په پرچیز کې ولیکو دغه ډول تیروتنې موږ او تاسې نه چې کله کېږي دې ته ایرر اف پرنسپلز په اکاونټینګ کې ویل کېږي او دا معمولا چې کله تاسې په دقت سره ریکارډونه بزنس ټرانزیکشنونه ریکارډ نه کړي دا اشتباهات ترسره کېږي څلورم هم موږ سره کمپنسیټینګ ایررز دي کمپنسیټینګ ایررز یا د جبران غلطیان او اشتباهات when two or more errors cancel each other and the trail balance still agrees ګوري کله هم چې موږ او تاسې داسې یو اشتباه کوو فرض که موږ او تاسې سیلز کړی د 15,000 افغانۍ او موږ هغه ریکارډ کوو 6,000 افغانۍ دلته 1,000 افغانۍ موږ زیاتې ریکارډ کړلې اما بل ټرانزیکشن موږ سره راځي چې هلته موږ پرچیز کړی وي د 4,000 افغانۍ او هلته موږ اشتباها لیکو چې موږ د 15,000 افغانۍ پرچیز کړی که یو ځای کې زموږ سره پیسې زیاتې لیکل شوي بل ځای کې موږ سره کم لیکل شوی نو ټریل بالانس کې تغییر نه راځي ولې اشتباهات شته اشتباهات موجود دي ګوري ما دلته یو څو مثالونه د دې ایررز ورکړي دي ګوري موږ سره ټایپ اف ایرر دی اومیژن د اومیژن د حذف معنا ورکوي یعنی هغه معاملات چې ثبت شوی نه ده بیخي معامله اصلا په بزنس یا شرکت کې معامله تر سره شوی خو ثبت شوی نه ده لکه خرڅ نه ده ثبت شوی موږ یو څه جنس راخیسته او هغه مو خرڅ کړی دی اما دغه ټرانزیکشن موږ سره په ژورنال کې موږ بیخي ثبت کړی نه دی موږ نه هیر شوی دی چې کله د اومیژن ایررز موږ تاسو نه تر سره کیږي په اکاونټینګ کې نو ټریل بالانس باندې چې ده هیڅ تاثیر نه واردوي ځکه کله چې یو راکړه ورکړه ثبت نشي نو هغه ټریل بالانس کې څه افیکټ به وارد کی خو نه واردوي طبیعي خبره ده بل ایرر اف کمیشن موږ تاسو ویلې د ایرر اف کمیشن څخه هدف دا دی چې موږ تاسو فرض کا اکاونټونه غلطه وو فرض کا د احمد ته موږ 15,000 افغانۍ ورکړي د احمد پر ځای موږ محمود ته دا ثبت کوو نو دا ناسم حساب دا ناسم شخص یا ناسم حساب ته موږ تاسو دا ثبت کوو اما په دې کې هم موږ تاسو سره ټریل بالانس نه متاثر کیږي کوم 15,000 افغانۍ فرض مثال احمد به کریډټ ولیکو نو دا طبيعي خبره ده چې ټریل بالانس کې به مشکل نه راځي ځکه ریکارډ خو شوی دی خو دا چې غلط شخص پس شوی هغه بیل خبره ده اشتباه شوی ولې ټریل بالانس نه متاثر کیږي بګي بل هم موږ سره پرنسپل ایررز او پرنسپل ایررز کې خبره ده چې فرض کړه د اسټ یو ټرانزیکشن شوی چې په هغه کې اسټس موږ سره افیکټ شوی دی دغه د اسټس افیکشن موږ راخلو ایکسپنس ته لیکو د ایکسپنس اخلو اسټ ته لیکو او دغه 15 مین اکاونټونه چې دي په دغه اکاونټونو کې موږ تاسو نه اشتباهات کیږي اسټ ایکسپنس ته لیکل کیږي ایکسپنس انکم ته لیکل کیږي نو په دې صورت کې هم موږ تاسو سره ټریل بالانس ځینې مواردو کې ډیر زیات استثنایی حالاتو کې ممکن چې متاثر شي ولې په ډیر مواردو کې نه متاثر کی همدا ډول راځو یو بل مثال ته ګوري دا ایرر اف کمیشن کې ما یو مثال ورکړی فرض که موږ سره افیس رنټ د 15,000 افغانۍ باید موږ ډیبټ کړی وي ولې اشتباها موږ تاسو 4,000 افغانۍ ډیبټ کوو دلته موږ سره ایرر وشو کنه ځکه ایرر وشو 1,000 افغانۍ موږ کم حساب کړلې دا تیروتنه موږ سره وشو اما دوم ځکه چې دا موږ تاسو سیلز کړی او 15,000 افغانۍ او سیلز باید موږ تاسو کریډټ کړی وي البته اشتباها موږ 4,000 افغانۍ کریډټ کړی نو دلته هم 1,000 افغانۍ موږ سره څنګه شوي کم شوي نو دا دومره تیروتنه شو خدا ایرر اف کمپنسیټینګ ایرر شو جبران کیدونکې ایرر کې یو ځکه موږ زیات لیکلې بل ځکه موږ کم لیکلې نو زموږ ټریل بالانس کې کوم تغییر نه راځي ټریل بالانس به موږ سره برابر وي اما ستونزه پکې موجود ده او ستونزه پکې شته بل هم موږ سره effect on trail balance there some errors affect the trail balance error of commission ګوري کله کله بعض errors دي چې هغه trail balance باندې تاثیر واردوي او هغه بالانس موږ تاسو سره غلط راځي او بعضی هم دي چې هغه موږ تاسو سره trail balance نه افیکټ کوي لکه error of omission the error of principal the compensating errors ده دغه کمپنسیټینګ ایررز او کمیشن ایررز ممکن په ځینې استثنایی حالاتو کې په ټریل بالانس باندې تاثیر واچي اما په مجموع کې چې دا به تاثیر
تاثیر وي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس په دې هیله چې یو څه مو ترېنه برداشت کړي واوسي. هیله ده چې زمونږ چینل ځان سره سبسکرایب کړي، ویډیوګانې لایک کړي تر څو تر نورو هم ورسیږي.